شفیع اعظم صاحب ښه راغلاست. که په پیل کې دا راته ووایاست چې تاسو د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي د دفتر د مشرانو سره او د ملابرادر اخند سره ولیدل، تاسو هغوی څنګه وموندل او څه هیلې لرئ د دغه ستاسو د دې سفر څخه او د دې ملاقات څخه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه. موږ قطر ته د طالبانو د سیاسي کمیسیون مذاکراتي کمیسیون له دوی سره د ناستې په لیدکاته په خاطر باندې راغلو. تقریبا 2 ورځې پرله پسې مو 15 ساعته د دوی دغه مذاکراتي ټیم له رهبري مشرتابه سره خبرې اترې وکړلې او په وروستۍ ورځ باندې په خپله مولوي صاحب برادر چې دغه هیئت مشري په غاړه لري په قطر کې، له ده سره او ورسره مکمل پلاوي سره موږ خبرې اترې درلودلې. په ټوله کې ډېر زیات تخنیکي او پیچلي بحثونه وسول د افغانستان د سولې اړوند، د امریکا سره توافقاتو په اړه باندې، دغه د پرمختګونو په اړه باندې، دغه د خنډونو په اړه باندې. همدغسې که چېرته احیانا دغه توافق له طالبانو سره له امریکا سره د طالبانو لاسلیک کېږي، په دې مو هم خبرې وکړل چې څنګه به بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته داخلیږي. دوی به سره خمته کولی شي چې د افغانستان د دغې معضلې د حل لپاره خبرې اترې وکړي. ډېر جامع مفصل بحثونه مو درلودل. یو څه چې ما په دوی کې احساس کړ هغه دا وله چې په ټوله معنا باندې دوی دپاره ژمنتیا ښودله چې موږ څنګه کولی شو چې د افغانستان دغې روانې کشالۍ دپاره د حل لاره ټکی کېږدو. همدا ډول ځینې اندېښنې ولې موږ ډېرې زیاته په جدي شکل باندې هغوی سره مطرح کړلې، د خصوصا دې دپاره چې طالبان انحصار غواړي نه غواړي. په 1980 کال کې چې دوی کله حکومت درلوده، هلته ځینې ډېر جدي نیوکې ولې خصوصا د ښځو د تعلیم په اړه باندې، ځینې نور مسایل ول چې دا مو سره په جدي شکل باندې مطرح کړل. دوی دا وارې په ډېر واضح انداز باندې، په جدي انداز باندې دا وویل چې هغه برداشت په هغه وخت کې چې هغې سره موږ په خپله باندې اوس موافق نه یو. دوی هم دا کوله چې په هغه وخت کې نظامي شرایط ول، موږ نسو کولی چې ټول افغانان سره راګډ کړو په نظام کې او له هغوی سره خبرې اترې وکړو، بالاخره شریک کړو په نظام کې. اوس دوی دغې اړوند کاملا جدي موقف ښکاره کړی و. په دې باندې باور درلوده چې دا موږ ته په عملي شکل باندې نتیجې ته رسېدله چې افغانستان په هیڅ وجه باندې نه یې د یو حزب د کنټرول تر واک لاندې ده، نه یې د یو قوم کنټرولولی سي. دا یو داسې یو ملک ده چې باید بېلابېل احزاب، بېلابېل سیاسي افکارو خلک، بېلابېل قومونه په دې اړه باندې باید په ګډه په دې باندې کار وکړي او دې شي دپاره موږ عملا کار روان کړی. همدا ډول له بیرونۍ نړۍ سره د اړیکو مسله چې دا ډېره زیاته جدي مسله وله، دوی ویل چې همدا اوس موږ چې کوم مذاکرات شروع کړي دي له امریکایانو سره، دې سره په څنګ کې مو ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره، ټول نړیوال هیوادونو سره مسلسل موږ دوی سره ناستې لرو، خبرې اترې لرو ورسره. او د موږ تفاهم دا ده چې انشاءالله کله چې د امریکا سره د خروج مسله بالاخره د دوی نهایي کېږي، فورا به موږ له خپلو افغانانو سره بحث کوو او په افغاني مسایلو باندې چې هغه د افغانستان مربوط ده په دې باندې بحث کوو. د موږ تر ټولو جدي مسله دا ده چې دا ځل به موږ د افغانستان د بیا رغونې جهاد اعلانوو او کوم تجارب چې ولس په وروستۍ نړۍ کې دي چې هغه مزلونه چې د تیرو پیړیو کې 50 کلونو کې کم د اعمار یا 100 کلونه نیول، د نوې ټکنالوژۍ، د نوو تجاربو، د ځوان نسل د دغې نه په استفاده باندې به موږ دغه وروسته پاتې والی انشاءالله په 25 کلونو کې، په 30 کلونو کې، 50 کلونو کې نهایي کړو. او دا دې دپاره اړتیا لري چې څه موږ ټول افغانان په دې کې رامتهم کړو. له سیمې سره د دوی خبرې سوي دي، له امریکا سره موږ د قطعنامې په جدي ډول باندې مسله کړې دي چې دوی به دغه جنګي ماموریت ته وشفټ کېږي، اقتصادي برخې ته دغسې به له چین سره، له روسانو سره، له ایران سره، له سیمې هیوادونو سره، له ټولو سره موږ دوستانه اړیکې غواړو او بالاخره د افغانستان په رغونه کې ټول نړۍ سره د ښې اړیکو پلوي تول لرو. موږ دوی د طالبان او امریکایان د نو مذاکراتي پړاوونو وروسته بالاخره یو نتیجې ته رسېدلي وه او دوی یو هوکړه ته تقریبا رسېدلي وه چې د ټرمپ په ټویټ باندې دا ټول شیان لغوه شول. آیا دوی د هغه توافقنامې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړله یا ستاسو دپاره بغیر هغه چې په رسنیو کې راغلي دي، یعنې ستاسو دپاره یو څه نور نوي معلومات یا جالب ټکي وه؟ یوه موضوع چې موږ ډېر زیات کوشش وکولی سي دغه توافقنامې چې دوی کوم توافقات کړي ول له امریکا سره، که دې جزئیات موږ سره شریک کړي غیر له دې چې عمومیات شریک کېږي. دوی په ټوله معنا باندې دغه اسرار حفظ ساتل او ټینګار یې کوو چې تر هغې پورې
دواړو جانبینو دا مسایل افشا کړي دي. موږ قطعا باوجود دی چې دوی په وروستۍ مرحله کې خپله یو شاتګ وکړه هغه توافقات هغه د کومو اصولو نه، لیکن بیا هم موږ اصولو ته ژمن پاتې کیږو. دوی له دغه موقف نه د موږ برداشت دا و چې په ټوله معنا باندې جدي امیدواري څه ده، ځکه ټول پلونه نه دي نړېدلي او دوی چې دغه مسله تر اوسه پورې هم ټینګار پرې کوي چې سري پاتې شي. د دې معنا دا ده چې طبعا ځینې مشکلات په امریکا کې د امریکا په حکومت کې به د سټیټ ترمنځ څه کوم اختلافات دي دا به وي ورسره د هغې د حل لپاره جدي مسایل روان دي. نو دوی ځکه دا امیدواره ول په ټوله معنا باندې دا مسایل نه شریکول. خو یوه مسله په دې کې دا کړې ده چې موږ په ټوله معنا باندې په دې توافقاتو کې یوازې د اسلامي امارت مسله د یوازې د اسلامي امارت برخلیک پکې نه ده مطرح کړی. په دې کې چې موږ په ټوله معنا باندې جدي بحث کړی د ټول افغانستان مسله په دې کې ده، ځکه دوی وایي چې موږ په ټوله معنا دا مسله درکړې ده که یوازې موږ د اسلامي امارت مسایل په دې کې ګټو باندې ټینګار کوو او افغانستان په دې کې پاتې سي، نور افغانان په دې کې پاتې سي، موږ عملاً بالاخره یو بل بمبست ته ځو چې هغه به بیا موږ د دغې جګړې یو بلې جګړې ته ټیل وایي. تاسو د دې ملاقاتونو په پای کې لامیه یا یو لنډیز د دغه مجالسو جوړ کړی دی او کوم جوړ کړي د هغه په اړه که لنډ راته ووایاست چې په هغه کې کوم ټکي وه؟ بالاخره موږ په وروستۍ ورځ باندې دغسې یو دواړو ترمنځ یو توافق په شکل باندې چې 9 مادې درلودلې دا مو سره نهایي که دواړو طرف نه لاسلیک سه او هغې کې مهم مسله دا وله چې د امریکایانو سره د خبرو نه وروسته به په ډېر چټک ډول باندې د بین الافغاني ډیالوګ داخليږي چې افغان حکومت به هم د یو جهاد په صفت باندې دلته له دوی سره برخه لري په دې کې به او دا خبرې به زر تر زر کېږي. بله مثلا په دې کې موږ هم دا وله چې دغه د امریکایانو سره کله دوی توافق ته رسیږي او هغه لاسلیک مسله پکې وسي د افغانانو د ژوند مسله مهمه ده. موږ ورته ویل چې په دې اړه باندې موږ ته به تاسو ډاډ راته راکړئ. دوی موږ ته په ټوله معنا باندې دا تعهد وکړ چې حد اقل کم له کمه چې امریکایانو سره دوی کوم توافق رسیږي 80 سلنه په ټول افغانستان په جګړې کې به فوق العاده په دې کې کمښت راځي او پاتې یو 0% چې راځي دا موږ په ټوله معنا باندې کوښښ کوو چې بین الافغاني گفتمان شروع سي فورا بعدا هم بیخي 0 ته تقرب راسو، ځکه دا وایي د موږ لپاره هم لومړیتوب ده. موږ تر اوسه پورې چې دا مسله جدي نیولې ده موږ ویریږو چې هسې نه امریکا ښه شاته کی او داسې یو توافق وکړي چې موږ بالاخره یو بل مشکل ته راجع کړي. نو زموږ زیات ټینګار هم دغه باندې و او دارنګه د تعلیم په برخه کې د عمل منفعه تاسیساتو په برخه کې د زندانیانو سره د ښه چلند لپاره د موږ سره عملا ژمنه وکړله. موږ سره د زندانیانو د برخې د کمیسیون مشر ترابي صاحب کېناسته، دغسې موږ سره د صحي د برخې د کمیسیون مشر کېناسته، دغسې موږ سره د بیا رغونې د برخې کمیسیون مشر موږ سره راوغوښته او دوی ویل چې موږ حتی رسنۍ دپاره که دوی غواړي په هغو سیمو کې مناطقو کې چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي هغوی ورځي موږ سره د فقط رابطه وکړي، موږ به ټول امنیت تامینوو. دغسې د بیا رغونې په برخه کې د زندانیانو په برخه کې که هر چېرته د ملکي تلفاتو په برخه کې هر څوک چې هر ستونزه لري په دې کې موږ سره دا ور شریکي او موږ ته به د دې بالفعل تاسو ته ریپورټ وړاندې کوو چې موږ دغې برخه کې څه مسایل وکړل. دغه ول او ځینې نور جهتونه همداراز مو دا ټینګار هم په دې کې کړی و چې بین الافغاني ناستې لپاره باید د بېلابېلو اقشارو سره دغه کوم پروسه چې دوی لري دا باید نوره هم چټکه کړي. په دې اړه باندې توافقات وصل دوی سره. ډېره مننه اعظم صاحب. هیله کوم کور مودان.